بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلی الله علیه وسلم. مونږه منصوبات چالو کړیو. په منصوباتو کې مونږه 11 قسمونه ویلیو. نن 12 نمبر بوایو مستثنا. چې اول نمبر مصنف فرمائی چې مستثنا ستوي وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء کے ماقبل کے حکم سے خارج ہو. وی مستثنا هغه اسم دی چې د حروف استثناء نه بعد واقع وي او د حروف استثناء نه ماقبل حکم نه دا خارج وي، نو دې ته مستثنا ویل کیږي. مخکې مثالونه بیانې انشاءالله. حروف استثناء 8 ہے. وہ حروف استثناء چې دي دا 8 دي. اول نمبر الا دی، دویم نمبر غیر دی، او دریم نمبر چې دی سوا دی، او څلورم نمبر حاشا، پنځم خلا، شپږم عدا، اوم ما خلا، اتم ما عدا. دا ټول چې دي دا حروف استثناء دي. نو حروف استثناء چې دي دا ټول دا 8 شو. اس دلته فرمائی ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہو جاتا ہے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں. وی دی حروفونه مخکې، یعنی دی حروفونه مخکې چې کم اسم واقع شي هغه ته مستثنا منه ویل کیږي. چې دینه مخکې کم اسم واقع شي دی حروفونه مخکې هغه ته مستثنا منه وی. لکه جاءنی القوم الا زیدا، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا. وی راغلو ما تا قوم مگر زید رانلو. اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے. وی پدی مثال کی راتلولو نسبت قوم تشوی دے، یعنی قوم کی طرف ہو رہی، قوم طرف تکی، مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا. نو داو گو رئی راغلو قوم، نو پدی کې هو سپوری زیدم داخلو، نو چې قوم کې داخلو نو الا سره اغا اویست. الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا. الا سره چې دی دا زید خارج کو چې زید نو، بس قوم مستثنا منه ہوئے او زید مستثنا شو، الا حرف استثناء شو. نو پدی کې جاءنی القوم الا زیدن، راغلو ماتا قوم مگر زید پکې نو. نو مونږ دا ویلی چې دی حروفونه مخکې چې کم اسم راشي هغه ته مستثنا ویل کیږي. لکه القوم چې دی دا مستثنا منه دی، او دا زید چې دی مستثنا دی، الا حرف استثناء دی. اوس دلته فرمائی مستثنا کی 2 قسمیں ہیں، یو مستثنا متصل دی بل منفصل دی. اوس مبتدا بیانې چې مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو. مستثنا متصل هغه ته وی چې هغه د استثناء نه مخکې مستثنا منه کې داخل وي، مخکې نه دا داخل وي، پھر حرف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا ہو. بیا حرف استثناء راوړلی شي او دا تیرا خارج کړی شي. لکه جاء القوم الا زیدن، بس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن آنے نہ کے حکم سے، نہ آنے کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا. اوس دلته وګورئ چې مستثنا متصل څه ته وایي. هغه ته وایي چې استثناء نه مخکې مستثنا منه کې داخل وي، بیا حرف استثناء راوړی شي، لکه الا راوړو چې هغه تینا خارج کړی شي. نو دلته وګورئ جاء القوم، راغلو قوم، نو په دې قوم کې چې دی دا زید داخلو، نو الا حرف استثناء راوړو، نو زیدین تینا مستثنا کو.
तो पहले कौम में दाखिल था उमख के कौमी लेकिन आने ना के हुक्म से यानी अगर रा नलो नो ददी पे हुक्म सरा हरफ इस्तिस्ना खारिज कर दिया वो पे ज़रीदा हरफ इस्तिस्ना से न दा खारिज कड़े शो नो दा ज़ैद چې د مخکې نه په دې قوم کې خو داخلو نو دې ته مستثنا متصل ویل کیږي مطلب دا چې زید مخکې مستثنا شوی و نو نو دا مخکې نه زید په دې قوم کې خو داخل دی کنه یعنی جال قوم راغلو نو وګوره زید هم په قوم کې داخل دی نو الا ویلو نه دایته نه اخوا کو نو دې ته مستثنا متصل ویل کیږي یعنی مخکې نه دا استثناء چې دی د مستثنا منه کې داخل وي یعنی قوم چې دی دویم نمبر چې دی مستثنا منقطع وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنا منه میں داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے مستثنا منقطع هغه دی نه مخکې نه استثناء یعنی د جو نه استثناء سے پہلے او نه د استثناء نه مخکې په دې مستثنا منه کې داخل وي او نه بعد کې په دې مستثنا منه کې داخل وي لکه سجد الملائکۃ الا ابلیس فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا اوس وګورئ پس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا اور نہ بعد میں بلکہ جن تھا یہ مستثنا منقطع ہوا نو تاسو دا وګورئ سجد الملائکۃ الا ابلیس سجدہ کا ملائکی مگر ابلیس ہونا کا نو دا چې کم مستثنا دا یعنی ابلیسی تینا مستثنا کړی دی او په ملائکتو مستثنا منه کې دا ابلیس داخل نه دی ځکه ابلیس چې دی دا جن دی فرښته خو نه ده کنه نو دې ته مستثنا منقطع ویل کیږي مستثنا منقطع یعنی مستثنا منه چې وی یعنی دا مستثنا چې وی په مستثنا منه کې مخکې نه داخل نه وي په مخکې خو کې داخل لکه جال قوم الا زیدن الته چې مونږ ویل نو دلته به یعنی مستثنا منه کې به داخل نه وي چې دا کم استثناء ده چې الا سره الا استثناء او دا مستثنا ده نو دا مستثنا به مستثنا منه کې دا داخل نه وي یہ مستثنا منقطع هو او دا څه شو دا مستثنا منقطع شو اوس دلته موږ ته ترکیب بیانې چې ترکیب به څنګه کولی شي ترکیب جاء القوم الا زیدا جاء فعل القوم مستثنا منه الا حرف استثناء زیدا مستثنا مستثنا منه مستثنا ملکر فاعل مستثنا سره د مستثنا منه نه دا فاعل شو د جاء فعل د پاره چې جاء فعل دی نو فعل سره د خپل فاعل نه نو دا جمله فعلیه خبریه شو نو التخو په اعتبار د سره یعنی په یو اعتبار سره بیان کو چې مستثنا متصل او چې مونږ ته ویلې چې مستثنا متصل او منفصل نه او همدا دی چې دوه قسمونه یې کوم متصل او منفصل نو اوس دلته مونږ ته بیانې بل قسم مونږ ته بیانې دویم قسم پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہیں وی بیا پر ایک بل اعتبار سره مستثنا په دو قسمه دی یو مفرغ یو غیر مفرغ مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منه مذکور نہ ہو وی مفرغ هغه دی چې دا هغه مستثنا منه مذکور نوی لکه جاءنی الا زیدن راغلو ماتا مگر زید دا وګوره دلته څه شی دی مستثنا منه پکې مذکور نه دی نو دې ته مفرغ ویل کیږي او غیر مفرغ هغه دی چې په هغه کې مستثنا منه مذکور وي لکه جاءنی القوم قوم دا وګورئ قوم نو دا مستثنا منه پکې مذکور دی الا حرف استثناء زیدن مستثنا نو راغلو ماته قوم مگر زید را نلو نو زیدن هم دلته منصوب دی دلته منصوب دی نو دې د وجې نه دا به مخکې راشي چې مونږ څه شی وایو منصوبات وایو نو مفرغ هغه دی چې په هغه کې مستثنا منه مذکور نه وي لکه جاءنی الا زیدن راغلو ماته مگر زید
نو مستثنا منه په دې کې مذکور نه دی او غیر مفرغ هغه دی چې په هغه کې مستثنا منه مذکور وي لکه جاءني القوم الا زیدا راغلو ما ته قوم مگر زید رانلو نو دا قوم چې دی دلته مستثنا منه دی ها اوس دلته فرمای جس کلام میں استثناء ہو وی په کم کلام کې چې استثناء وي اس کې بھی دو قسمیں ہیں وی ددم بیا دو قسمونه دي چې په کم کلام کې استثناء وي بیا ددم دو قسمونه دي یو موجب دویم چې دی غیر موجب دی موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفهام نہ ہو موجب هغه دی چې په هغه کې نفی نہیں استفهام نه وي غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفهام موجود ہو و غیر موجب هغه دی چې په هغه کې نفی نہیں استفهام دا پکې څه شی وي دا پکې موجود وي اوس دلته مصنف مونږ ته یو څو قاعدې بیانوي یو څو قاعدې به مونږ ته بیانوي اقسام اعراب مستثنا قسمونه د اعراب د مستثنا اول نمبر قاعده اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے وی کا مستثنا متصل دا وګورئ مستثنا د متصل الا نه بعد واقع شو الا نه بعد واقع شو نو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے زیدن وګورئ نو دا مستثنا متصل دی او د الا نه بعدم واقع دی او کلام موجب هم دی کلام موجب څنګه دی ځکه چې په دې کې نفی نه استفهام موجود نه دی نو الا نه پسم رالو نو زیدن څه شو دا منصوب شو نو دا اوله قاعده شو دا همیشه به منصوب وي او دویمه نمبر قاعده اگر کلام غیر موجب میں مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کرے تو منصوب پڑھیں گے وی کلام غیر موجب کی کلام غیر موجب ولی دی چې ځکه نفی نه استفهام نه پکې یو شته چې ما دی وی مستثنا کو مستثنا منه پر مقدم کرے وی مستثنا منه په مستثنا باندې مقدم کړي شي تو منصوب پڑھیں گے دا وګورئ مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم کړي شوی دا نو دا به اوس مونږ څه شی وایو دا به منصوب وایو لکه ما جاءني الا زیدن احد دا زیدن مونږ به اوس دلته څه وایو دا به منصوب وایو ځکه به وایو چې کلام غیر موجب دی او مستثنا منه باندې مقدم دی نو په دې کې قاعده دا ده چې دا به مونږه منصوب وایو دریم نمبر قاعده دلته دا ده مستثنا منقطع همیشه منصوب ہوتا ہے وی هغه مستثنا چې منقطع وي دا به همیشه منصوب وي یعنی مستثنا منه یعنی مستثنا به د یعنی د مستثنا منه د مستثنا نه به نوي چې مونږ به مخکې په مثال کې مونږه ویلي لکه سجد الملائکة الا ابلیس سجده وکړه ملائکه مگر ابلیس ونه کړه دا ابلیس چې دی دا د ملائکو نه و نو دا مستثنا منقطع شو نو دا به همیشه منصوب وي چې ابلیس وګوره ابلیس څه شی دی دا منصوب دی نو ابلیس د ملائکه نه دی نو دې ته مستثنا منقطع ویل کی دا به همیشه منصوب وي څلورم نمبر قاعده بعد خلا اور عدا کے مستثنا اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے وی بعد خلا وی پست د خلا او د عدانا مستثنا اکثر علما په نیز باندې دا منصوب لکه جان القوم خلا د خلا نه پس یعنی د حرف زیدن مستثنا دی نو دا وګورئ دلته به داسې شی دا منصوب ویل کی زیدن ولی چې د خلا نه بعد راغلی نو دلته فرمای پس د خلا او د عدانا چې مستثنا وي مستثنا نه پس چې یعنی د عدا او د خلا نه پس چې کم مستثنا وي نو هغه به منصوب ویل کیږي زیدن وګورئ پنځم نمبر قاعده ما عدا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے وی د ما عدا نه بعد مستثنا به همیشه منصوب وي لکه وګورئ جان القوم ما عدا زیدن
زیدن مستثنا دی خو د ما عدا نه پس واقع دی نو دلته هم دا منصوب ویل کیږي جاءني القوم ما عدا زیدن. نو د ما عدا نه پس چې کله مستثنا راشي د ما عدا نه پس مستثنا دا به منصوبی نو زیدن منصوب شو. بلا قاعدہ جو مستثنا کے بعد الا کے کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو اس میں دو صورتیں جائزیں. ایک تو یہ کہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے وہی چې کم مستثنا پس تا الا کلام غیر موجب کی واقع شي. دا وګوره مستثنا چې دی الا نه بعد واقع دی خدا کلام چې دی کلام غیر موجب دی ځکه چې په دې کې نفی نهی استفهام موجود دی اور مستثنا منه بھی مذکور ہو اور مستثنا منه هم دلتا مذکور دے مستثنا منه تو اس میں دو صورتیں جائز ہے. ایک تو بطور استثناء منصوب ہوتا ہے یو خو بطور د استثناء دا منصوبی چې دا د ما جاءنی احد الا زیدن نو دلته به دا منصوب ویل کیږي. او دویم مخکې ذکر کوي دویم بداوی دوسرے یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے. دویم دا چې د خپل ما قبل بدا بدل وی یعنی جو اعراب الا کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی الا کے بعد کا ہوتا ہے. نو دا وګورئ وی دویم دا به د ما قبل نه بدل وی ما قبل نه به بدل وی یعنی چې کم اعراب الا نه مخکې وی احدن دا الا نه مخکې په دې باندې اعراب دی نو امک اعراب به الا نه بعد باندې هم وی چې زیدون دی نو هغه رنګ ویل کیږي دی هو نو په دې کې دو شو لکه ما جاءنی احد الا زیدن دام ویلې شي احدن دلته وګورئ پیشونه دی او زیدن منصوب دی او دلته دا هم ویلې شي یعنی د ما قبل بدل شي دا خپل ما قبل بدل شي یعنی چې کم اعراب د الا نه مخکی وی چې احدن دی نو هغه اعراب په زیدن باندې راځي. نو ما جاءنی احد الا زیدن دا هم ویلې شي. نو دا شپږم نمبر قاعده کې دو خبرې وشو. اگر مستثنا مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. اوس دلته وی چې اگر مستثنا مفرغ ہو چې مستثنا مفرغ وي یعنی هغه وی چې پاغه کې مستثنا منه ذکر نوي او غیر موجب میں واقع ہو تو او غیر موجب کی واقع وی یعنی پاغه کې نفی نہیں استفہام موجود وی اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. وی دا آغے اعراب با دا عامل موافق وی دا آغے اعراب با عامل موافق با الترازی لکه دا وګورئ ما پی راغلی دی نو چې کله ما راشي نو هغه ته سوی هغه ته غیر موجب ویل کیږي چې دلته ویلی او د الا نه پس مستثنا د هغې اعراب عامل کے مطابق ہوگا لکه ما جاءنی الا زیدن نو دلته جاءنی غواړي چې زیدن یعنی فاعل دی کنه دا رفع کی نو د عامل موافق رالو. نو ما رأیت الا زیدن رأیت فعل فاعل زیدن مفعول نو دا منصوب دی. ما مررت الا بزیدن نو دا وګورئ با حرف جار زیدن دلته به مجرور راځي. وی چې مستثنا مفرغ وي او کلام غیر موجب کی واقع وي نو د الا نه مستثنا د الا مستثنا چې دی د هغه اعراب عامل موافق به راځي چې مونږ تاسو ته وی چې دلته فعل دی نو فاعل به راځي فعل فاعل نو دا به مفعول راځي منصوب به وي نو دلته به حرف جر دی نو خامخا به د هغې عامل موافق راځي نو مجرور به وي. اتم نمبر قاعدہ مستثنا بعد لفظ غیر سوا حاشا کے واقع ہو مستثنا کو مجرور پڑھیں گے. وہی مستثنا پس د لفظ د غیر سوا د غیره سوا حاشا نه پاس واقع وي نو اب مستثنا به مونږه مجرور وای لکه جاءنی القوم غیر زید دا وګورئ غیره نه پس واقع دی
نو موږ به دا مستثنا دا مجرور وایو وسوا زیدین وسوا زیدین وحاشا زیدین. ادم نمبر قاعده دا شوه چې غیر او سوا او حاشا نه پس چې مستثنا وي نو مستثنا به موږ مجرور وایو چې تاسو وکړه. اعراب لفظ غیر یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیر کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیر کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسے ہوگا جیسا کہ مستثنا با الا کا ہوتا ہے جیسے ذیل نقشہ سے معلوم ہوگا. وی اعراب لفظ د غیر خدا خو معلوم شو د غیر نه بعد چې مستثنا مجرور وي نو دا به اوس دلته ښودل کېږي د لفظ د غیر نه پس چې کم اعراب وي نو دا به تمام صورتونو کې داسې شی وي همدغه رنګه وي چې څنګه ذکر کړی شو او د مستثنا با د الا وي لکه څنګه چې په نقشې نه معلوم شو. اوس مثال مونږ ته بیانوي جاءني القوم غیر زیدین راغلو ما ته قوم بغیر د زید نه. نو یہ مستثنا متصل کی مثال ہے. نو دا د مستثنا متصل مثال دی ځکه چې دا زید چې و مخکې په دې قوم کې داخلو نو حرف استثناء رالو نو زید دا چې مستثنا دی نو دا یې تېنه اخوا کو. نو سجد الملائکة غیر ابلیس یہ مستثنا منقطع کی مثال ہے. سجده وکړه ملائکو مگر ابلیس سجده ونه کړه نو دا ابلیس چې دی دا د فرښتو نه دی نو دا مستثنا منقطع مثال دی. او دریم نمبر مثال ما جاءنی غیر زیدن القوم دا کلام غیر موجب دی او مستثنا مقدم دی چې زیدن دی. نو دا کلام څه شی دی غیر موجب دی ځکه چې ما پکې نفي راغلی چې نفي نه استفهام وي نو هغه کلام غیر موجب وي. همدغه رنګي ما جاءني احد غیر زید وغیر زید کلام غیر موجب ہے تام کلام څه شی دی غیر موجب دی چې ما پکې راغلی. مستثنا منه مذکور دی مستثنا منه پکې اسم دو صورتیں ہیں استثناء و بدل و پدې کې دو صورتونه دي یو استثناء ده او دویم نمبر بدل دی. لکه چې تاسو پدې کې وګورئ ما جاءني غیر زید ما رأيت غیر زید ما مررت بغیر زید ان تینوں مثالوں میں غیر کے اعراب عامل کے مطابق ہوگا. اوس وګورئ جاءني څه غواړي ما جاءني غیر زید رأيت غیر زید مررت بغیر زید. وی پدې درې واړو کې چې پدې درې مثالونو کې د غیر د اعراب مطابق یعنی داغه عامل مطابق بدا راضی. ان تینوں مثالوں میں غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. وی پدې درې واړو مثالونو کې د غیر اعراب چې دی دا د عامل موافق بویلا ګورئ ما جاءنی غیر زید جاء فعل دی نو دلته غیرو فاعل راځي نو غیرو شو دا مرفوع شو. نو رأیت غیر منصوب شو مفعول دی. مررت بغیر نو مجرور شو. نو دلته به دا په دې درې مثالونو کې یعنی د غیر اعراب چې دی دا به د عامل موافق وي چې کم ځای کې فعل وي نو هلته به فاعل راځي نو د خپل عامل موافق به دا راځي. نو ان شاء الله العزیز زمونږه الہ العالمین فضل او توفیق سره منصوبات هم ختم شو او ان شاء الله که بیا هم چاته پدې کې مسله وي نو دینه پس مونږه النحو الکبیر ډېر ښایسته کتاب دی په اردو کې په پښتو ژبه کې به وایو ان شاء الله. نو ته ښه په تفصیل سره یعنی په هر یو ټکي کې تفصیل موجود دی ان شاء الله په اسانه طریقې سره به وایو. بیا هم که چاته څه مسله وي هغه کولی شي چې کمنټ سیکشن کې خپل سوال ولیکي نو ان شاء الله د وخت مناسبت سره هغه ته به جواب ملاويږي. په دعاګانو کې میاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.